حسنین ماشوم چې کله خپل پلار رښتونو په دغه شپه باندې هغه په کور کې نه و نو بیا چې کله سحر راغی نو په خپل پلار یې ولړزې وکړي. ملګرو په دې ویډیو کې در سره نن لږ حقیقت شیر کوم نو برای مهرباني پوره ویډیو وګورئ. ویډیو په دې موضوع باندې ده چې حسنین کم پلار وجلی دی په هغې کې یو نوی موړ راغلی دی. ویلی کېږي چې حسنین خپل پلار په څه وجه قتل کړی دی، څه چل شوی چې حسنین خپل پلار قتل کو. د دې نه مخکې دا کومې ویډیوګانې چې راځي مخکې هم حسنین د پولیس والا سره ملاقات کړی دی، د هغې څه وجوهاتو دغه ملاقات دي نه علاوه د حسنین چې په کومه تمانچه ډس کړی دی تمانچه د چا وه نو په دې به نن خبره کوو. ګورئ تاسو به په سوشل میډیا یو ویډیو کتلی وي، ما اوس وکته بیا ډېره زیات خو پیدا مې نه کړه، که نه تاسو سره به مې شریک کړي وی. په هغه ویډیو کې حسنین ماشوم هغه لګیا وي د پولیسو سره ملاقات کړی. هغې د دې تقریبا 6 میاشتې ویلی کېږي چې 6 میاشتې وشوې چې د پولیسو سره د یو ملاقات کړی دی. خلکو هغه ویډیو راغستې ده، هغه هم شیر کوي، وایي چې د دې ملاقات وجه څه وه. د دې نه علاوه یو بله ویډیو هم شیر کېږي، د شاته د پولیسو ګاډي ولاړ وي، دا تې مخکې روان وي. یو دا خبره ده. د ساقي جان څه ویډیوګانې راغلي تاسو به هم کتلي وي چې هغې په هغې کې څه ذکر کاو، زما مطلب هم هغه سایډ ته دی. بل داسې ویل کېږي چې حسنین ماشوم کم تمانچه باندې ډزې کړي دي نو دا تمانچه هغه وایي هم د ده نه وه بلکې د ملګري د چا نه یې راوړې ده او بیا یې الزام لګولی دی په خپل پلار باندې چې دا تمانچه هغه زما د پلار ده. نو دغلته هم یو خبر چې کم دی هغه بل سایډ ته ځي چې آیا کم پلار او زوی چې دی هغه چا په خپلو کې داسې په جنګ وروسته چې زوی په دې باندې مجبوره شو چې خپل پلار هغه یې قتل کړه. نو پولیسو ته زمونږ یو خواست دی چې په دې خپل تحقیقات هغه زر تر زر او خو کمپلیټ تحقیقات وکړي، ځکه چې معامله هغه اوس لږ بل سایډ ته تللې ده او د ډېرو خلکو ذهنونو کې دا خبر تاویږي چې آیا کم قتل چې کړی شوی دی نو هغه د چا په سازش باندې به شوی وي یا به چا دا ماشوم لمسولی وي، دا به شوی وي. نو ډېر زیات خلک چې کم دی هغه د سوشل میډیا د لارې موږ هم دا مطالبه کوو چې پولیس دی خپل شفاف کم رول په دې کې ادا کړي، د دې خلاف کم کاروایي چې دا هغه دی په داسې طریقه سره وکړي که چېرته په دې کې څوک ملوث وي نو هغه ته دې هم بھرپور سزا ورکړي چې هغه نور خلک د معاشره چې د هغه دې نه عبرت والي سبا له داسې بل حرکت هغه رامخې ته نه شي. نو دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کول، مخکې در سره ویډیو هم شیر کړئ چې کوم اعلی احکامو ته هم دا ویډیو ورسي. ډېره مننه.